و مکه مکرمه ته راوړي دي. قریش وویل دا یې اوله اسانه. اوږده لرګي په خپله راورسېده او څو ورځې وروسته د مکې مکرمې په بازار کې یو مریی خرڅېدی چې نوم یې عامر القدسي و او د ډبرو بنا او تعمیر یې زده وه. ویل دا یې بله اسانتیا. اوس نو بنا او معلم هم پیدا سو چې راویښي چې څنګه یې باید جوړ کړو. نو قریشو د مال په ټولېدو شروع وکړه چې د کعبې شریفې د بنا او جوړېدلو دپاره پیسې ټولې کړي. مګر دلته د پیسو د ټولولو په متعلق هم پر خپلو ځانو شرطونه کښېښول. ویل دا د الله جل جلاله کور دی، دا نه ښایي چې موږ یې بې له حلال مال څخه په بل شي جوړ کړو. نو یې پاک مال معلوم کړي چې پاک مال څه شي دي. اول یې د زنا مال ځینې وایستي. ویل د زنا مال باید نسي پکښې داخل. ورونو هغه وخت هم ځینو کسانو په زنا سره تجارت کاوه، یعنی منځیان یې درلودې او په هغو به یې پیسې برابرولې. نو ویل هر سړی چې مال یې د دغه قسمه څخه وي زموږ سره دې د دغه بنا په کار کې اشتراک نه کوي. او بل باید د ظلم مال نسي پکښې داخل. د تجارو څخه چې هر یو په ظلم سره مشهوره دی هغه به زموږ سره په دې کار کې حصه نه اخلي. او بل د ربا مال به څوک نه راوړي. ربا وسود ته ویل کېږي. که څه هم په دوی کې ربا معمولي او رواجي کار و او ډېرې معاملې یې په ربا سره کولې، خو پوهېدل چې دا یو خبیث کار دی. د مخه تر دې چې اسلام سود او ربا حرام کړي دوی ته معلومه وه چې دا ښه کار نه دی، مګر کاوه. او بیا یې د مال په ټولولو شروع وکړه. او په دغه وخت کې د کعبې شریفې د نړولو اراده هم وکړه. خو ټوله بیریږي چې د کعبې شریفې په نړولو څنګه شروع وکړي، ځکه دوی ټولو د ابرهه قصه په خپلو سترګو لیدلې وه. هغه صرف د نړولو اراده کړې وه، رب عز وجل څه وکړه او اوس دوی په خپله دا کار کوي. ډېر بیریږي او د کعبې شریفې پر نړولو جرأت او اقدام نسی کولای. هر یو و هغه بل ته وایي چې ته ونړوه، خو ټولو د دې کار څخه انکار کاوه. دوی غواړي چې ویې نړوي مګر بیریږي. په آخر کې ولید ابن مغیره چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پلار دی هغه ویل زه نړوم. نو یې یم او کلنګ راواخیستل او د هغه دیوال په نړولو یې شروع وکړه چې د رکن یمانی او حجر اسود په مابین کې دی. په کلنګ یې وهي او ډبرې رالویږي. یو څه چې یې ونړاوه نو یې پر دا نورو غږ وکړي چې اوس نو کومک را سره وکړي. دا نور ویل یا تر سبا پورې درته ګورو چې څه درکېږي. که تر سبا پورې څه نه در وسوه نو بیا کومک در سره کوو، او که په تا یو څه وسوه موږ به دغه نړېدلې ډبرې بیرته پر خپلو ځایو کښېږدو. نو پوره ورځ دغه نورو قریشو کار نور سره وکړي، د ده د حال انتظار کوي. خیر شپه تېره سوه او سبا بیا ولید د خپلو اولادو سره راغلی. کلنګان ورڅخه دي کار یې شروع کړي او دا نورو یې هم په کومک کولو شروع وکړه. او په عین حال کې دعاوې هم کوي چې الهي زموږ اراده د خیر ده، موږ یې د دې دپاره نړوو چې بیرته یې جوړه کړو، د شر اراده نه لرو. دا ټوله خبرې د بیرې څخه کوي. خو بالاخره یې کعبه شریفه ونړوله. مګر د کعبې شریفې د هغه وخت بنا او تعمیر داسې نه و لکه دغه اوسنۍ بنا. د دغه څخه فرق درلودی. هغه دا چې دغه حجر اسماعیل دغه ګول او ګردی ځای چې د کعبې شریفې و بغل ته دیوال پر راګرځېدلی دی او حطیم هم ورته ویل کېږي، دا هم په کعبه شریفه کې داخل وي. ټوله یوه خونه وه. او بل کعبې شریفې دوه دروازې درلودې چې یوه یې دغه اوسنۍ دروازه وه او یوه بله دروازه یې د دغې دروازې پر برابري په هغه مقابل طرف کې وه او دواړې دروازې یې کښته پر مځکه وې او خلاصې به وې. خلق به د یوه طرفه ورننوتل او د هغه بله طرفه څخه به وتل. لکه څرنګه چې په بخاري شریف کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې تر فتح وروسته و حضرت عایشه رضی الله عنها ته فرمایي یا عایشه که چیرې ستا قوم یعنی قریش د کفر و وخت ته نږدې نه وای ما به
کعبه نړولې وای او د ابراهیم علیه السلام پر اساس به می جوړ کړی وای او دغه حجر به می پکښ داخل کړی وای او دوی دروازې به می ور کړی وای چې د یوې څخه خلق ورننوځي او پر هغه بل وځي. دا په صحیح البخاری کې د کعبه شریفه د پخوانی بنا صفت او بیان دی. اوس چې قریشو د کعبه شریفه په بنا شروع وکړه، هغه مال چې دوی راټول کړی وو د کعبه شریفه د پوره جوړولو د پاره لږ، نو دوی وویل دونه به جوړ کو چې په دغه راټول سو پیسو جوړېدلای شي. ځکه اوس د دوی د پاره دوه لارې وي چې د هغو څخه به یو اختیاروي، هغه دا چې یا به نور پیسې ټولوي پر حلال او حرام به نه کیږي، یا به کعبه شریفه د پیسو د نیستوالي په سبب کمه او ناقصه جوړوي. قریشو دغه دوهمه لار خوښه کړه، که څه هم دوی کولای شوای چې نور پیسې ټولې کړي، مګر هغه پیسې به د ظلم، ربا یا داسې نور حرام مال څخه وای، نو یا دا ښه او بهتره وبلل چې کعبه شریفه به دونه جوړه کو څونه چې په حلال مال جوړیږي، خو نجس او حرام مال به نه په ګډوو. نو یې د ډبرو په استکولو شروع وکړه. د دغه دیواله ډبرې استکوي یو طرف ته ایږدي، د دیوالو د نړېدو څخه چې فارغ شو نو غواړي چې اساس او تعداو یې هم وکړي او د هغه تعداو څخه نوې جوړه کړي. نو یې تر دیواله لاندې حصہ د نن په مځکه کې هم وکیندل. خو چې مځکه یو څه کښته شوه، ویلې ده چې په مځکه کې زرغونې ډبرې دي او دا ډبرې د اوښانو د بوکو پر اندازه یوه ډبره د بلې وڅنګ ته اوډل شوې پرتې دي. دوی ډېر په تعجب کې شوه. نو د دوی څخه یو نفر دا اراده وکړه چې دغه ډبرې هم راوکاږي. کم وخت چې کولنګ تر ډبرې لاندې کړي او لږ یې راپورته کړه، د ډبرې د کښته څخه یو شدید نور او روښنایي راښکاره شوه. دونه قوي رڼا وه چې قریبه وه دغه سړی د دغه رڼا په سبب ړوند شي. کولنګ یې د لاسه ولوېدی او ډبره بیرته پر هغه خپل ځای ولوېده. قریشو چې دا حالت ولیدی ویل په زرغونو ډبرو کار مه لرئ، پر دغه ډبرو دیوال پورته کړئ. نو یې شاوخوا ټوله دیوال تر دغه زرغونو ډبرو پورې ایسته کړئ او د دغه زرغونو ډبرو څخه نوې بنا شروع کړه. دیوال پورته شو تر څو چې د حجر اسود و اندازې ته ورسېدی. اوس نو حجر اسود ایښول کیږي او بیا نور دیوال پر پورته کیږي. خو د قریشو هر مشر غواړي چې حجر اسود دی پر دغه خپل ځای کښېږدي او حجر اسود خو در معلوم دی چې هغه مشرفه او مبارکه ډبره ده چې د کعبه شریفه په بنا کې کار شوی ده، بلکې د مځکې پر مخ هغه مشرف ترینه ډبره ده او د هغې په باره کې زموږ عقیده دا ده چې دا یوه ډبره ده چې نه ضرر رسوي او نه فایده. لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دي، کوم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغلی او غوښته یې چې حجر اسود مچ کړي، نو یې په لوړ آواز وویل چې خلک یې واوري، ویل والله زه پوهېږم چې ته ډبره یې، نه فایده رسولی سې نه تاوان، خو کما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه وای لیدلی چې ته مچولې، ما به نه وای مچ کړې. اوس موږ هم دا ډبره مچوو، نه په دې سبب چې چاته نفع یا ضرر رسوي او نه په دا ډبره کې د الوهیت او خدایي یو شی شته، بلکې صرف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت دی. که هغه صلی الله علیه و آله وسلم نه وای مچ کړې، موږ به هم نه مچولای. نو زموږ د پاره مچول سنت دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی حجر اسود مچ کړي؟ ځکه دا د جنت د ډبرو څخه ده. دا خو مخکې وویل چې حجر اسود د جنت څخه راوړل شوی دی، د مځکې د ډبرو څخه نه دی. د حجر اسود قصه اوږده ده. موږ یې مخکې هم یو څه بیان درته کړی دی چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ولېږي چې د دغه کونج دپاره یوه مناسبه ډبره پیدا کړي او هغه ولاړی وګرځېدی، خو ډبره یې نه کړه پیدا. چې بیرته راغی د پلار سره دغه ډبره پرته وه. ویل دا دې د کومه کړه؟ ویل دا د الله جل جلاله د طرفه راته راغله. او په یوه روایت کې ویل کېږي چې حجر اسود په اول کې سپینه ډبره وه، مګر په وروسته کې د انسانانو د ګناهو په سبب توره شوه.
مسلمانانو کې د قرامطه په نامه سره یوه ډله پیدا شوه چې د اسلام څخه منحرف او اوښتې وه.